د 1440 هجری قمری کال د رمضان المبارک آخری عشره شروع ده. زموږ او ستاسې په ننني زمانه او دور کې ورځ تر بلې اسباب زیاتیږي. د رینمي زمانه ما و شما روز به روز اسباب راحت زیات میشه و نمو اسباب که پدرهای کلان ما و شما اونهارا ندیده بود. در زمانه ما و شما و نمو اسباب روز به روز پیدا میشه و یک چیز که ما و شما و نمو چیز را حس کردیم دیدیم که اسباب راحت روز به روز زیاد میشه ولی راحت روز به روز ختم میشه. یک وقت بود که اینمی برق نبود، مردم زندگی خود را به چراغ میکنه. پکه نبود، مردم زندگی خود را در گرمی بسر میکنه. اینمی ایرکنڈیشن ها و اینمی چیزها نبود، موتر نبود، مشین های لباسشویی نبود، دیگر اینمی اسباب که ما و شما میبینیم نبود ولی راحت بود. اینمی اسباب هست و اینمی اسباب تمام اسباب راحت است و مردم هم اینمی اسباب را استعمال میکنه، میخره، بخانه خود میاره ولی اسباب پیدا راحت پیدا نمیشه. اسباب است راحت نیست. اینمی یک سوال است. امراهی مردم پیدا میشه، هر چیز که در بازار می آیا مردم کوشش میکنه پول را از یک و دیگر جا به قرض و به هر طریقه که باشه پیدا میکنه و نمو را اسباب راحت را به خانه خود به زندگی خود میاره ولی راحت نمی آیا. روز به روز زندگی دیگر هم تنگ میشه، مشکلات زیاد میشه. چرا مشکل چی است؟ در کجا است مشکل؟ راحت را کجا پیدا کنیم؟ با کدام طریقه پیدا کنیم؟ امام غزالی رحمه الله واقعا نقل کړی ده، وی افلاطون د سیدنا عیسی علیه السلام په زمانه کې وو. افلاطون د عیسی علیه السلام څخه پوښتنه وکړل، ولکه دا مځکه او اسمان دا کمانه سي او دا ټوله د دنیا چې څه موږ او تاسې وینو، درختي، کاڼي، بوټي، دا ټول غشي سي. الله جل شانه ویشتونکی سي. مځکه او اسمان دا کمانه سي. د ټول مځکې دا ټول څه چې موږ او تاسې وینو دا غشي سي. الله جل شانه ویشتونکی سي. نو بیا به انسان چیرته خلاصیږي؟ چیرې به پناه وړي؟ په کوم ځای کې انسان خلاصېدلی سي؟ سخت سوال دی. چیرته به انسان ځي چې خلاص؟ سیدنا عیسی علیه السلام ورته وویل چې که خلاصون غواړې د الله جل شانه و طرف ته پناه ویسه. کم ذات چې ویشتونکی دی ولاړ سه د هغه ذات لمن ونیسه، هغه ذات ته پناه وروړه. هغه ذات ته چې دی پناه وروړل نو نجات به پیدا کې. که هغه ته پناه وینسې نو بل به چیرې خلاص سي. امام غزالی رحمه الله
د دې په تشریح کې یو ډېر ښایسته مثال ورکوي. وایي ماشومان دوه قسمه دي، یو کم عقل ماشوم وي، یو عقلمن ماشوم وي. بعضې ماشومان داسې وي چې کم عقل وي، کله چې مور یا پلار وغواړي چې خپل ماشوم ووهي، نو کم عقل ماشوم د مور او پلار څخه ځغلي، نو د ده دا ځغاسته پلار او مور نور په غوسه کې هغه نور ناراحته سي. نو په ځای د دې باندې چې د دې ماشوم په خلاف باندې هغه غوسه آرامه سي، نور هم په غوسه کې راسي او نور هم اراده ورته خرابه سي. یو بیا عقلمند او هوښیار ماشوم دی. هوښیار ماشوم چې کله پلار یا مور وهي، لښته هم د پلار په لاس کې ده، وهل هم پلار کوي. په کار خو دا ده چې د پلار وزغلي، د مور وزغلي. هوښیار ماشوم په دا وخت کې ولاړ سي د مور په لمن پورې وموښلي. هوښیار ماشوم په دې وخت کې ولاړ سي د مور او پلار لمن ونیسي. دغه د مور او پلار لمن نیول د پلار او مور راحت غضب آرام کی او هغه په د باندې ترحم راسي. بس دا د بنده مثال دی. بنده په خپل زندگی کې د دنیا که د هر حالت سره مخ سي، د هیڅ حالت څخه د خلاصون بله لار نسته سیوا له دې ففروا الی الله. د هر مشکل څخه نجات، د هر غم څخه خلاصون، د هر تکلیف څخه نجات، دا که ترلاسه کول غواړې ففروا الی الله. برو بطرف الله تعالی. راحتهم اینجاست. اسباب با ما و شما به نظر می آید ولی درونمو اسباب راحت نیست. راحت در دست الله تعالی است. ختم کردن مشکلات در اختیار الله تعالی است. اگر تمام اسباب دنیا در اختیار یک شخص باشه ولی همراهی او الله تعالی نباشه، پس او نمو شخص نمیتوانه که مشکلات خود را دور کنه. اگر هیچ سبب از اسباب دنیا همراهی کی نباشه، همراهی کسی نباشه ولی الله تعالی همراهی او باشه، او نمو شخص راحت را احساس بیکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم همراهی ابو بکر صدیق در تمام جهان جای نداره، در کوه در یک غار است. در اونمو غار ابو بکر صدیق به نبی علیه السلام میگوید یا رسول الله اینمی دشمن خو پشت ما و شما آمد، اونمو دشمن است، پای اونها معلوم میشه، ما و شما اونها پای اونها را میبینیم، آل چی میکنیم؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم کدام جواب میته؟ اینمی جواب نیست که مطمئن شوی ما و شما پوج داریم، مطمئن شوی ما و شما اسلحه داریم، مال داریم، اولاد داریم، فلان قوم داریم. نی نبی علیہ السلام جواب میته لا تحزن ان الله معنا. ابو بکر
غمگین نشوی، الله تعالی همراه ما و شماست. وقتی که موسی علیه السلام بنی اسرائیل از ظلم و فرعون برد، وقتی که فرعون و لشکر فرعون صبح بیدار شد، دید که بنی اسرائیل در وطن اونها در مصر نیست، در پشت اونها لشکرکشی کرد، در پشت اونها 18 لاک لشکر برد. تفسیر قرطبی نوشته کرده که 18 لاک لشکر در اونمو زمانه همراه فرعون بود. وقتی که لشکر را پشت بنی اسرائیل برد، پیش روی اونها دریا آمد، پشت اونها 18 لاک لشکر آمد. در اونمو وقت بنی اسرائیل و موسی علیه السلام فریاد کرد یا موسی انا لمدرکون، موسی ما خو هلاک شدیم، ما خو حال در دستی لشکر فرعون آمدیم، گرفتار شدیم، حال چی کنیم؟ موسی علیه السلام کدام جواب میده؟ کلا، هیچ وقت اینطور نمیشه. ان معی ربی سیهدین، همراه ما رب است، ما رب داریم. ففروا الى الله. مردم اینمی غلطی میکنه، ففروا الى الاسباب، مردم رفت پشت اسباب، مردم اسباب را یکجا میکنه. الله جل شانه میگوی ففروا الى الله، پشت اسباب نی، پشت الله تعالی برو. الله جل شانه هر چیز در اختیار داره. اگر اونمو رب همراه ما و شما شد، پس غم نکو. حافظ شیرازی چی میگوه؟ حافظ ملول مباش زانکی الله اکبر است. حافظ ملول مباش زانکی الله اکبر است. دشمن اگر قوی است، نگهبان قوی تر است. دشمن اگر قوی است و نگهبان قوی تر است. دشمن هر چقدر طاقت داره، ولی نگهبان الله تعالی از او قوی تر است. ما می خواهیم که به طرف الله تعالی چی کنیم؟ به طرف الله تعالی بریم، همراه الله تعالی تعلق جور کنیم. کدام طریقه است، کدام ادرس است، کدام جا بریم، کدام طریقه را اختیار کنیم که الله جل شانه را پیدا کنیم. اینمی آخرین عشره رمضان المبارک یک خوب ادرس است. علماء کرام یک عجیب ترتیب را بیان کرده. علماء کرام نوشته کرده که کلمه طیبه کلمه معرفت است. کلمه طیبه کلمه معرفت است. اینمی کلمه که مسلمان خوان معرفت را به دست آورد، معرفت الله تعالی به اونمو حاصل شد. نماز طریقه تعلق است. وقتی که به شما معرفت حاصل شد، اینمی معرفت به تعلق و به دوستی چطور تبدیل میشه؟ اینمی دوستی به طریق نماز پیدا میشه. مثل که ما و شما وقتی که همراه یک شخص معرفت حاصل شوه، پس او را میگوییم که برادر نمبر داری؟ اینمی نمبر واتساپ ماست، اینمی نمبر رابطه ماست. اگر شما نمبر رابطه داری با ما بتی. اینمی شکل نماز است. وقتی که کلمه را خواندیم، معرفت الله تعالی را به دست آوردیم، الله جل شانه به ما و شما نمبر رابطه داد.
بنده هر وقت که میخواهی همراهی ما رابطه کنی. الصلاة معراج المؤمن. هر وقت که رابطه میخواهی نمی رابطه ماست نماز. بیایی در نماز همراه ما ملاقات کو، در نماز همراه ما مجلس کو. اینمی نماز کی است؟ همراه الله جل شانه صحبت است، مجلس است، ملاقات است، تعلق است. وقتی که مسلمان 11 ماه نماز را خواند تعلق قوی شد، پس در ماه 12 در ماه رمضان الله جل شانه میخواه که اینمی تعلق را به محبت تبدیل کنه. پس ماه مبارک رمضان داد. اینمی ماه مبارک رمضان چی میکنه؟ ماه مبارک رمضان اینمی تعلق را به محبت تبدیل میکنه. چطور به محبت تبدیل میکنه؟ مثل که یک عاشق بر معشوق خود امتحان میته، اونمو امتحان الله تعالی میگیره. به مسلمان گفت بر ما همراه ما تعلق داری، محبت داری، بر ما اینمی نان، بر ما آب، بر رضای ما اینمی تعلق جنسی خود همراه زن خود را بمان از صبح تا شام. مسلمان لبیک گفت. اینمی تمام مسلمان ها الحمدلله روزه گرفت، لبیک گفت یا الله ما در اینمی محبت امتحان میتیم، ما عاشق هستیم. وقتی که 20 روزه را گرفت ثبوت عشق داد. پس الله جل شانه در آخرین عشره میگوه مؤمن وقتی که شما در اینمی امتحان کامیاب شدی، یک امتحان دیگر هم بتی، بستره خود را گول کنی بیایی به خانه ما. پیش خو فقط از صبح تا شام پرهیز بود، نی آل بیایی به خانه ما. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. در رمضان المبارک در روز خو قانون اینمی بود که از صبح تا شام تا غروب شمس پرهیز بود، ولی آل در اعتکاف در شب هم پرهیز است. تمام تعلقات ختم است. در خانه ما بیایی دیگر تعلقات را ختم کنی. وقتی که اینمی تعلقات را ختم کردی معتکف شدی، پس ازی که چطور عید میشه، رمضان ختم میشه، الله جل شانه عاشق خود را به خانه خود طلب میکنه. از اول روز عید ماه حج شروع میشه، اشهر حج شروع میشه، الله جل شانه عاشقین خود را به خانه خود طلب میکنه. بیا عاشق، عاشق بیا به خانه ما. آلی نمی لباس خود را هم از تن خود دور کو، هر چیز را بمانی، زیرا که در عشق نمی لباس نمی ترتیب نمیشه. عاشق خو بیا خوشبویی نه استعمالی، عاشق بیا د زینت لباس نه استعمالی، عاشق بیا لیونی غوندې لت سر او لڅ پښې د معشوق په کوڅو کې څرخي او را څرخي. الله جل شانه و مسلمان ته وایي نو راځه چې روژه دې ونیول، اعتکاف دې وکړي، نور راځه زما و کور ته، زما میلمه یې راسه د الله جل شانه پر کور باندې د لیوني غوندې د عاشق غوندې بیا ګرځه. دا میاشت مبارکه او دغه آخري عشره کې یو عمل اعتکاف دی. په اعتکاف سره مسلمان د الله جل شانه سره تعلق جوړولی سي. دا د تعلق شپې او ورځې دي، په دې سره تعلق جوړیږي. دا داسې د زموږ علماء کرام وایي لکه یو چا چې د بل چا په حق کې ظلم کړي، یو چا چې د بل چا پر مال و اولاد و کور و شي تجاوز کړي، بیا جرګه واستوي، مرکه واستوي، مرکه ولاړه سي د هغه پر درګاه باندې، د هغه په کور کې په دروازه کې واړي، وایي تر هغو نظم
تر څو چې دی و موږ ته عفو نه کړی. دا دی پرون ماښام موږ او تاسو خپل معتکفان خپل جرګه ماران د الله جل شانه و کورو ته واستوله. دا معتکفین زموږ او ستاسو لخوا څخه د الله جل شانه په کور کې جرګه ناسته ده. دا 10 ورځې او شپې د الله جل شانه په حضور کې زارې کوي، یا الله د دې قوم سره جوړه وکړه، یا الله معاف یې کړه. اعتکاف دا سنت علی الکفایه دی. په ټوله کلي کې باید یو کس خامخا موجود وي. که هیڅوک اعتکاف ته نه کښېنستی ټول ګناهګاره دي. یو څوک به ناست وي، دا چې په هر مسجد کې معتکف ناست دی هغه به یوازې د ځان غم نه کوي، هغه زموږ د ټولو نماینده دی. دعا به کوي یا الله د دې خلکو سره جوړه وکړه، یا رب معاف یې کړه، یا رب درګذر ورته وکړه. الله جل شانه و خپل پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته څه وایي؟ فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. زما محبوبه ته خو د دعوت په کار اخته و انسانیت ته دعوت ورکړې، خو چې د دعوت د کاره فارغه سولې بیا یوارې زما سره په تنهایي کې مصروفه سه. تنهایي دا د رب جل شانه سره د تعلق جوړېدلو یو خاص ذریعه ده. ما و شما اگر به اعتکاف نرفتیم ولی ما و شما هم در اینمی آخری ایام می توانیم که یک در تمام 24 ساعت، یک 2 ساعت، یک 3 ساعت، یک 4 ساعت را مختص کنیم به مسجد و به تنهایی، در اونمو وقت همراه الله تعالی مشغول شویم. یا رب یا الله گناهگار هستیم، خطاکار هستیم، سیاکار هستیم، یا رب معافی میخواهیم. تنهایی همراه الله تعالی در تنهایی مشغول شدن، عبادت کردن، مثل که اینمی اعتکاف معتکف میکنه، اینمی ضروری است. در اینمی تعلق مع الله جور میشه. ففروا الى الله، برو به طرف الله تعالی، همراه الله تعالی تعلق خود را جور کنی، پس از اینمی مشکلات بغیر اسباب از مشکلات خلاص میشی. و اگر تعلق مع الله نبود، تمام اسباب دنیا همراه قارون بود، تمام اسباب دنیا همراه فرعون و هامان و نمرود بود، ولی مشکلات اونمو حل نشد. دوهم ذریعه د تعلق مع الله لپاره، دوهم ذریعه هغه د الله جل شانه سره خبرې کول دي. د الله جل شانه سره مجلس کول دي چې هغه ته موږ او تاسې دعا وایو. په دې آخري عشره کې الله جل شانه یو شپه را کړې ده چې هغه شپې ته لیلة القدر وایي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې تذکره وسول. په بني اسرائیلو پخواني قومو کې یو څوک زر میاشتې د الله جل شانه عبادت وکړي، زر میاشتې. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم پریشان سول، په دې باندې غمگین سول چې پخواني خلک نیکبخته وه چې زر میاشتې عمر درلودي او د الله جل شانه عبادت یې کوي. زموږ ټول عمر 580 کاله، په دې کې 15 کاله وړوکوالي، بیا اخر کې ضعفي. موږ به څنګه عبادت د الله جل شانه دومره کوو چې د هغو سره برابر سو. الله جل شانه به نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صورت روان کرد، بر اینمی امت یک فضل کرد، یک رحم کرد، به اینمی امت یک شب داد، به اینمی امت یک پیکیج داد. اگر شما 50 سال عمر داری، در هر سال یک شب میتیم به شما. در اونمو شب اگر عبادت کردی، اینمی عبادت از عبادت 1000 ماه افضل است، برابر نیست. خیر من 1000 شهر.
چقدر افضل است به اونمو ذات اقدس معلوم است. ولی یک چیز که مهم است اینجا دیگر باید تذکره کنیم. وقتی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خواست که اینمی چیز را به امت بیان کنه، نبی علیه السلام مبارک از خانه خود تشریف آورد بیرون که به امت اینمی تذکره کنه که لیلة القدر است در فلان شب. وقتی که نبی علیه السلام از خانه خود بیرون تشریف آورد، فتلاحا بین رجلین، در میان دو شخص منازعه بود، در میان دو شخص نزاع لفظی بود. تو جنگ نبود مثل که جنگ ما و شما در اینمی زمان است که پلان و دامان شما، تمام خاندان شما، تمام قوم شنینی. فقط آواز اونها بلند شده بود. الله جل شانه علم اینمی تعیین روز، تعیین شب که اینمی شب در پلان تاریخ است، اینمی را از نبی علیه السلام گرفت، از نبی علیه السلام گم شد. نبی علیه السلام گفت که ما خو آمدیم که به شما نشان بدیم که فلان شب شب قدر است، ولی در میان فلان و فلان منازعه بود، اینمی از ما گم شده. امت آل گله از الله تعالی گله میکنه، مردم از الله تعالی گله داره. در فلسطینی طور حالات است، چرا نصرت الله تعالی نمی آیه؟ در فلان جای طور حالات است، چرا نصرت الله تعالی نمی آیه؟ به اینمی نظر نمی کنه که ما کدام اعمال میکنیم، در نتیجه اینمی اعمال ما رحمت الله تعالی را جلب میکنیم یا غضب الله تعالی را. در میان دو مردم فقط آواز بلند شد، علمی شب قدر از نبی، از یاد نبی رفت. اینمی نزاع دو مردم بر نبی اثر کرد صلی الله علیه و سلم. حال در اینمی زمانه که مردم یک قوم در مقابل دیگر قوم، یک خانه در مقابل دیگر خانه، یک برادر در مقابل دیگر، یک وطن در مقابل دیگر وطن، یک مسلمان در مقابل دیگر مسلمان، کدام زبان را استعمال میکنه؟ چی میکنه مسلمان با یک دیگر؟ نبی اکرم صلی الله علیه و سلم خو به امت اینمی وصیت کرد، کونوا عباد الله اخوانا، شما مردم با یک دیگر برادر هستی. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مثل که اینمی مسجد یک دیگر را محکم کرده. اینمی دیوار او دیوار را، اونمو دیوار اینمی ای را، بالا پایند را، پایند بالا را محکم کرده. از میان اینمی مکمل بنا یک چیز را دور کنی تمام کمزور میشه. اینمی مثال تمام امت مسلمه است، یک دیگر را باید محکم کنه. و شبک بین اصابعی، نبی علیه السلام به اینمی شکل مثال داد که مؤمنین در میان خودی تراست. ولی وقتی که مسلمان با یک دیگر مخالف شوه، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، منازعه نکو پس حیبت و دبدبه و رعب شما ختم میشه. لہذا کله چې په امت کې اختلاف راسي د امت برکت ختمي. نو د نبی علیه السلام مبارک څه شب قدر معلومات نو واخستل سو، بیا نبی علیه السلام تاسې دا طلب کی، فاطلبوها فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، تاسو دا شب قدر د رمضان المبارک د اخری عشره په طاق شپو کې طلب کی، او د دې شپې عبادت ثواب الله جل شانه مسلمان میته. یک چیز آخری دیگر میگویم، وقت ختم شد ورنه موضوعات زیاد است. یک چیز آخر دیگر میگویم، بعض مردم اینمی فکر داره که لیلة القدر یا شب قدر که میایه، در اونمو شب مشهور شده در میان مردم شب قدر که میایه، مردم خلق دا فکر کی چې شب قدر راسی، دا غلطی ده. بیا په هغه شپه باندې ټول دیوالونه چپسی، ټول درختی چپسی، ټول شان چپسی.
نو بیا خلک یو د بل نه پوښتنه کوي تا لیدلي دي تا لیدلي دي تا لیدلي دي، نو یو بل ته وایي تا لیدلي دي هغه وایي نه، بل ته وایي تا لیدلي دي هغه وایي نه. نو د خلکو دا فکر سي چې دا موږ ته نه دی، دا صحابه کرامو ته و، دا موږ ته نه دی، بس خلکو دا شی پرېښوي. ګورې په دې باندې ځان پوه کړي د شب قدر ثواب الله جل شانه موږ او تاسې ټولو ته راکوي. یاو د شب قدر د ثواب لپاره که چا ټوله شپه رونه کړله ډېره لوی نیکبختي ده الحمدلله. که چا ټوله شپه نه کړه رونه یو شی واوري کم از کم دوه شیه وکړي، دوه شیه وکړي. اول شی دا وکړي چې د ماخستن او د سهار لمونځ په جماعت باندې کوي، د ماخستن او د سهار لمونځ په جماعت باندې کوي. جماعت 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 حدیث شریف کې راځي چې د ماخستن لمونځ په جماعت وکړي لکه نیمه شپه چې عبادت وکړي، چې د سهار لمونځ په جماعت وکړي لکه ټوله شپه چې عبادت وکړي. زموږ یو مصیبت دا دی چې د روژې په اوله عشره او په دومه عشره کې خو څه عبادت کوو، د روژې په اخر عشره کې بس ټوله ورځ شپه په سودا اخته وي. دا یو. او دوهم دغه 20 رکعاته تراویح چې دا 20 رکعاته تراویح دې وکړلې او د ماخستن او د سهار لمونځ دې په جماعت وکړي، که دې هېڅ رڼا نه ولیدل، دیوالو چپه کېدل دې نه ولیدل، دا شپه شب قدر و الله جل شانه د 1000 میاشتو د عبادت ثواب درکوي. اسانه خبره ده. څوک چې زما سره وعده کوي چې د روژې تر اخري ورځې پورې به نه تراویح قضا کوم او نه به د جماعت لمونځ قضا کوم، هغه دې لاس اوچت کړي. آسان شد یعنی آسان کردیم. اگر تمام شب نمیتوانی که از شب تا صبح بشینی در این نمی آخری عشره، نمیتوانی که تلاوت کنی قرآن شریف را ختم کنی، این میتوانی که نماز خفتن و نماز صبح را به جماعت بخوانی. حدیث مقدس از کسی که نماز شب را و نماز صبح را به جماعت خواند مثل که تمام شب را در عبادت تیر کرد. و دوم اینمی 20 رکعت تراویح را که خواندی، این کم چیز نیست. اینمی 20 رکعت تراویح در اینمی 40 سجده است، 40 سجده کم چیز نیست. اینمی را به صحیح طریقه بخوانی بس کافی است. ولی مصیبتی است که دشمن ما و شما شیطان است. شیطان ما و شما را نمیمانه. مردم کوشش میکنه که به 21 و به 23 تراویح را ختم کنه، پس تراویح را نمیخوان. نه اینمی خاص کر 21 23 25 27 29 اینمی مهم تاریخ است. تا آخر شب تراویح را قضا نکو. اگرچه ختم قرآن شریف شد پس هم تراویح را قضا نکو، تراویح را ضرور بخوان، جماعت نماز را به جماعت بخوان. انشاءالله اینمی ثواب به اینمی تمام مردم است. اینمی پیکیج است برای ما و شما، زیرا که ما و شما ضعیف هستیم. برای دیگران خو نیست، برای ما و شما است، به اینمی امت است. کوشش بکوی انشاءالله والعزیز. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته د عبادت توفیق راکړي. بس د اخري عشره ده، په دې کې کوشش وکړي. بل کال بیا څوک ژوندی وي څوک مړ وي، د چاته دا نصیب سي چاته نسي نصیب. تیر کال موږ په مسجد کې یو ډاکټر صاحب و اعتکاف کې کښېنستلی و، 6 کال هغه نسته. پوښتنه مو وکړل چې اعتکاف ته نه دی راغلی و، هغه په قبر کې دی نسته. داسې ډېر ملګري دي چې تیر کال په دې ورځو شپو کې اعتکاف کې و مسجد کې و، 6 کال نسته قبر کې دي. آینده کال دا وخت به څوک دلته وي او څوک به نه. کوشش وکړي. الله جل شانه د جنت دروازې خلاصې کړي، د اسمان دروازې خلاصې کړي، د رحمت دروازې خلاصې کړي. الله جل شانه په خپله هر شپه اعلان کوي څوک سته چې تیار دي چې جوړه کول غواړي زه جوړه ورسره کوم، ګناه معافوم، ضرورت یې پوره کوم، حاجت یې رفع کوم. الله جل شانه ته وخت ورکړي. کوشش وکړي تراویح مه قضا کوي، جماعت مه قضا کوي. کم چې د روژې په اول کې مو تلاوت کول، په آخره عشره کې کوشش وکړي خامخا یو ختم د قرآن شریف بل وکړي، خامخا استغفار د کلمې شریف ورد. او دا آخري عشره خاص خصوصیت دا لري، د جهنم څخه د ازادي عشره ده. په دې کې الله جل شانه خلقو ته سند ورکوي، شهادتنامه ورکوي د جهنم څخه د ازادي. عتق من النيران، د جهنم څخه ازادي، ته ازادې. کوشش وکړو چې د جهنم څخه په الله جل شانه باندې خپل ځان آزاد کو. الله پاک دې موږ او تاسې، زموږ او ستاسې پلرونه
مندي او مشران او کشران ټول د جهنم څخه آزاد کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.